قومندان صاحب په خیر راغلی په خیر راغلی سلام ستړي مه شئ سال لري منظرې ساحه ده بیرون د کتل وعلیکم السلام ورحمت الله. زما نوم میسر خان دی، د پلار نوم مې ناصر خان دی، د کونړ اوسېدونکی یم. کونړ یم، بیا اوسېدونکی د څاګي یم. څومره وخت کېږي چې راوتی دی؟ یاره د کال نه چې راوتی یم 2 میاشتې به مې کېږي انشاءالله. 2 میاشتې. څنګه و دا تګ تا ته تر دې پورې څنګه ارزی؟ ښه و ښه نه و؟ ښه و، ښه خوشحاله و. اوس راغلي تللي و جرمني ته. اول تللي و دغه ته قطر ته، قطر نه جرمني ته لاړو. جرمني کې مې یو 14 ورځې تېرې کړې. د هغه ځای نه راوړو کوسوو ته، اوس دلته یو. کوسو ډوډۍ څنګه ده؟ ډوډۍ ښه ده، هر څه میلاویږي. یو د مرغۍ پی نشته، نور هر څه میلاویږي، د منچې پورې، د جوارو دانو پورې هر څه میلاویږي. ټول هر څه درته میلاویږي؟ هر څه میلاوي، شاتو پورې، د پلو هغه چاجو پورې، د غوزانو پورې، چارمغزو پورې. اسناد در سره و چې میدان ته راغلې؟ خو داسې کمزوري اسناد راسه و د پلور. څو ورځې د میدان دروازې؟ میدان پنجشنبې په ورځ راونوتو
او یوه شپه مالته میدان کې وکړه او بیا سهار له راغلم سهار له راغله د خوښې خواړه دې دلته څه دي څه شی پیدا کېږي دلته هر شی پیدا کېږي ستا پکې څه ډېر خوښ زما کې هغه چرګان چې سره کې هغه پتونه ناخه دې خوښېږي ډېر مسافري څنګه ده دلته ښه ده ټول یاران دوستان دي ښه خلک دلته دي ښه خلک د وطن دې څه یادېږي ډېر وطن مې هر څه یادېږي مثلا بس مازدیګري د شیدو چای مې یادېږي انډیوالان دوستان مې یادېږي ملګري مې یادېږي بچي مې یادېږي بچي مې ډېر یادېږي او بچو کې مې بیا عمر خان ډېر یادېږي څو عمر بچیان لرې زه 11 بچیان لرم 8 زامن لرم 3 لورګانې لرم ماشاءالله یو دا په ټول د یوې مېرمنې نه دي دا د یوې مېرمن دی یو فرانسې ته دا 3 میاشتې کېږي رسېدلی دی او نور هلته دي خو هغه یې ډېر مشکل کې دي مشکل غواړم د امریکایانو نه دا هیله لرم چې ما ته یا دلته راولي یا امریکې ته راولي واځه خدای مهربان انشاءالله دعاګانې کوه څو ورځې شوې دلته دلته به مې کېږي میاشت نه ډېرې وشوې میاشت نه پاسه د وطن تا ویلې د شیدو چای مې د کونړ ډېر یادېږي مازدیګري به تلې سهار به تلې ملګرو سره تنها نه اکثره به زما ځیله خلک راتله زما غوا وه ډېرم غټه وه ټول به راتله زه ته انډیوالان دوستان ماشاءالله خپله دې خوا وه د هغې پوی د تازه شیدو نه دې شیدو چای جوړ بیا چې راتلم هغه مې خرڅه کړه 40,000 مې هسته 15,000 مې ورکړه او خیته مې ورکړه بیا خو دې ګټه کړې ده ګټه 15,000 دې ګټه کړې ماشاءالله د لیدو په هیله په دې هیله باندې مې چې امریکا ته په خیر ورسېږي انشاءالله ټول افغانان دې خدای ورسوي ټول افغانان دې خدای حاجتونه پوره کړي او الله دې خپل هدف ته ورسوي له خیره سره چې امریکا ته لاړې هلته به څه کوې هلته زما نه تعلیم وختلی دی زه به مزدوري دا کوم او بچي چې مې رال په هغو به تعلیمونه کوم چې آینده د افغانستان یا د دغو په ګټه راشي وطن په ګټه راشي ښه اشتیا ډوډۍ دې وخوره ډاکټران ته څه شي انجینران ته څه شي ماشاءالله تا ته هم ښه اشتیا غواړم All right, good. Sir.